ګران کتونکو دا وخت ضلع باجوړ هډ کوارټر هسپتال خار کې موجود یم ایمرجنسي مخې ته موجود یم نن په یو سرکاري گاډي باندې د پاټک نبره د میلې خواته بلاست شو چې پاغه کې د هسپتال زرايب نه دا چې پاغه کې در دې دمه څلور کسان چې کوم نه هغه په حق ورسېدل او د اوسه پورې ډیر زیات چې کوم نو په ګڼ شمیر کې هغه زخمیان هم دي لا د زخمیانو معلومه نه ده چې څومره زخمیان دي خو د هسپتال ذرایع مطابق هغه چې کومه وینا ده نو هغه پکې څلور د اوسه پورې هغه په حق باندې رسیدلي دي هسپتال ته ډیر زیات زخمیان راغلي دي ډیر په ګڼ شمیر تعداد کې زخمیان را روان دي هم او ډیر زیات ګڼ ګونه د خلک راغلي دي په سرکاري گاډي باندې د پاټک بازار نه بره د میلې خواته چې کوم نو هغه بلاست شو او باغې کې ډیر زیات د پولیس ځوانان هم ډیر زیات ځوانان پکې دي چې هغه د هسپتال ته ورسولې شو څلور کسان پکې هغه په حق رسیدلي دي نور لا چې کوم نو د اوسه پورې لا معلومات نشته نور چې کوم معلومات راځي هغه بس تاسو سره شریکوم